د وجه نه د علماء متفقه فیصله په دی باندې ده چې تارک الصلاه د منځ پر خدون کې دا سړی کافر دی. حدیث کې راغلی دی د کافر او د مسلمان په منځ کې فرق هغه منځ دی. که یو سړی منځ کوي نو دا سړی مسلمان دی، مؤمن دی. که چا منځ نه کوي نو دا سړی کافر او مشرک دی. بل حدیث کې راغلی دی مسند احمد کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي العهد الذي بيننا وبينهم، هغه عهد او لوز فرق زمنګ او د کافرو په منځ کې هغه الصلاه منځ دی. فمن تركها فقد كفر، چا چې منځ پرېښه د دې سړي کفر وکړو دا کافر شو. عمر رضی الله عنه ویلي لا حظ في الاسلام، په اسلام کې د هغه چا برخه نشته دی لمن ترك الصلاه، څوک چې منځ پرېږدي. نو څوک چې منځ پرېږدي عمر رضی الله عنه وایي چې د مسلمانانو کومه برخه یې په غنیمت کې چې کومه برخه د مسلمانانو رسي هغه به د تارک الصلاه دپاره نه وي. نو مونځ چې څوک پرېږدي هغه به د مسلمانانو په جماعت کې نه حسابېږي او د مسلمانانو برخه به هغه ته نه ورکولی کېږي. د دې وجه نه شقیق ابن عبدالله رحمه الله دا یو ناشنا تابعي دی، به ویلي وی چې کان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يرون من الاعمال شيئا تركه كفر الا الصلاه. وی ما د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری لیدلی او د نبی صلی الله علیه وسلم ملګری وو چې د هیڅ یو عمل پرې خدل به کفر نه ګڼو مگر د منځ پرې خدل به کفر ګڼو. چې څوک منځ پرېږدي دا سړی کافر دی. دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول له، دا قول امام مروزی رحمه الله په تعظیم قدر الصلاه کې ذکر کړی دی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی من ترك الصلاه فقد كفر، چا چې منځ پرېښه د په تحقیق سره دې سړی کفر وکړو دا سړی کافر شو. د جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما قول له، دا قول امام ابن عبد البر رحمه الله په التمهید کې ذکر کړی دی چې من لم يصلي فهو کافر، څوک چې مونږ نه کوي دا سړی کافر دی. د ډېر اقوال د علماو چې د علماو اقوال په دې باندې دي چې څوک مونږ نه کوي دا سړی کافر دی. سورة المدثر کې الله رب العالمین دغه عنوان ذکر کړی دی. کله چې دا کافران دا ګناهګاران خلک جهنم ته لاړ شي نو دا جنتین به دې تپوس وکړي چې ما سلککم فی سقر، ای جهنمینو چې تاسو اوس به دې جهنم کې پراته وئ، دې سقر له څه شي راوستلی؟ ولی اوس به دې جهنم کې پراته وئ؟ نو قالوا لم نکن من المصلین، دی به ووایي چې موږ دې سقر له ذکر رالو دې جهنم لا چې موږ په دنیا کې مونږ نه کوو.